ورور محترم پوښتنه وکړه وایي د دعا د قبلېدو لپاره څه وکړو؟ دعا لپاره ځانګړي آداب دي. ځانګړي آداب دي د دعا د قبلېدو لپاره. لومړی ادب چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه راښودلی ده، خوراک به د حلال وي، پوشاک به د حلال وي، او شکاک دا به د حرام وي. حدیث کې حلال وي، بوبخي حلال وي. لومړی شرط چې پیغمبر علیه السلام د دعا د قبولېدو لپاره معرفي کړی ده، حلال خوړل، حلال سکل، حلال اغوستل. نبی علیه الصلاة والسلام د ځینو خلکو چې دعاګانې نه قبلېږي دوی باره کې فرمایي وای مأکله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ثم يدعى دعاء عريضا فأنا يستجاب لهم. وای خوراک به حرام وي، سکاک به حرام وي، لباس به حرامونه وي، او اوږدې دعاګانې به کوي. نو له کوم ځای نه قبولې شي؟ څنګه به قبولې شي دا دعاګانې؟ ځکه دا منبت د دعا، دا دعا چې له کوم ځای نه اخلي، منشأ اخلي، دا منشأ له حرامونه ده. یو دوهم چې یو څوک حلال خور، حلال پوش، حلال سکلی وي، یعنی حرام خور نه وي، حرام نه اغوستي، حرام نه سکلی، دعا کوي. لومړی شرط د دعا دا ده چې یقین به په الله باندې وي چې د ما دعا قبلیږي. ځکه په الله باندې به ګمان نیک ساتي، ونحسن بالله الظن، په الله به ګمان نیک ساتو. ځکه الله وایي انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي. داسې ده ان شاء الله، داسې حدیث دا قدسي حدیث ده. وایي زه د بنده په ګمان باندې یم، زه د بنده په ګمان باندې، بنده چې څه رقم ګمان په ما باندې کوي زه مقصې ورسره تعامل کوم. په الله باندې به د همیش ګمان ښه وي، دا به د یقین وي چې الله دې ما دعا قبلوي. دا به نه وایي چې ما خو دعا وکړه که خدای قبلوي که نه قبلوي، خدای نور ته پوهېږي چې قبلوي، نه ته به وایي چې خدای قبوله یې که، خدای تعالی جل جلاله ته به شله کېږي، باعث کېږي، به اصرار به کوي. نبي علیه الصلاة والسلام په یو دعا کې مستجاب دعا او قبلېدله، ولې ده به درې کرته دعا کوله. اول چې دعا کوي حمد ثنا به د الله وایي، ورته قبلې ته به مخامخ درېږي، دا مستحب د دعا ته. لاسونه پورته کول دعا کې مستحب دي، چې لاسونه به داسې نیسي د تضرع زاری، داسې به لاسونه الله جل جلاله ته نیسي او دعا به شروع کوي په ډېر تضرع سره، یو ځل، دوه ځله، درې ځله، درې کرته به تکراري هر خبره، یعنی درې کرته به الله جل جلاله نه په اصرار سره دا دعا غواړي. درې کرته به وایي چې خدای دا مشکل حل کړي، دا مشکل دغه درې کرته به تکراري. ابتدا به حمد و ثنا د الله وایي، الله ستاینه به کوي، الحمدلله رب العالمین، یا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، سوره فاتحه ووایه، یا نور حمد و ثنا چې د زده وي د الله رب العزت په عربي باندې زده وي، ډېر ښه به وي په عربي باندې. او حمد و ثنا خو معمولا یو لږ خو ډېرو خلکو زده ده، هغه لږ په عربي خو خلکو زده ده، که نه وي په پښتو فارسي باندې په خپله ژبه باندې ویلی سي د الله تعالی ستاینه. دې نه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا دعا په اصرار سره وایي. دا دعا چې د درود بعد لغې نه به خپله دعا درې کرته الله ته تکراروي، درې کرته به تکراروي، او په الحاح او شلګي سره الله ته به شله کېږي، زاري به ورته کوي. هغې نه به وروستو بیا د درود شریف وایي، هغې نه به بیا اخر د دعا کې درود شریف به وایي. یو کس درود ونه ویلی وایي استعجلت ته وایي عجله وکړله، درود وایه، درود پسې به چې الله رب العزت د دعا هم قبوله کړي. درود له برکته بیا دعا د انسان قبلېږي. ځکه موږ چا باندې درود وایي هغه مستجاب الدعوات دي، نو هغه که موږ ته د خیر دعا کوي د هغه دعا قبلېږي. موږ چې په نبي علیه الصلاة والسلام، انبیا علیهم السلام، صحابه باندې، اهل بیت د رسول الله باندې، آل رسول یا اهل بیت رسول، په دو باندې درود وایو، دعا وایو، اخو د مستجاب دعات خلق دي. که هغه موږ ته یو د خیر دعا وکړي، الله د موږ پیغام هغو ته رسوي، دعا موږ ته د هغو ته رسوي، زموږ دعا زموږ درود پیغمبر علیه السلام ته رسیږي، الله رب العزت ورسوي. حدیث شریف کې راځي وایي زه اورم په جمعې په شپه او جمعې په ورځ باندې مستقیم وایي اورم. دا څه رقم اوري؟ الله رب العزت ور اوري، الله ور اوري، بس څه رقم اوري؟ الله دا قدرت لري. الله رب العزت پیغمبران خو موږ غوندې نه دي، پیغمبران علیهم السلام ژوند بیخي هر څه. موسی علیه السلام په قبر کې مونځ کاوه، حال دا چې په مرګ نه وروسته مونځ نشته، مرګ نه وروسته عبادت ختمیږي موږ او تاسو. هو نبی علیه السلام وایي فاذا هو بموسی یصلي فی قبره، کثیب الرمل کې نبی علیه السلام چې کله هغه ته معراج ته
نو کثیب الرمل کې ولید منطقه د کثیب الرمل منطقه ول چې دلته ډېر شګې وې دي شګو غونډې وې دلته موسی علیه السلام دفن ده وای موسی په قبر کې ولید چې لمونځ کاوه نو دا انبیاء علیهم الصلاة والسلام صلی الله علیهم وآلهم وصحبهم وسلم تسلیما كثيرا كثيرا فعليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام دا استثناء دي انبیاء او ژوند به خيار څه استثناء دي نو مرګ نه رستم دي استثناء دي صحیح د مرګ پر راځي هغه بشري مرګ چې الله تعین کړی د ټولو باندې راځي انك ميت وانهم ميتون ول الانبیاء لا يموتون بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء دا انتقال د دوی دا مرګ د دوی انتقال ده هغه مرګ چې موږ باندې راځي موږ زمکه خاور خوري خو په زمکه باندې حرام ده چې د جسد د پیغمبر وخوري پیغمبر جسد نسی خوړی جسد انبیاء خاک خوردن نمیتونه جسد انبیاء علیهم السلام خاک نمیتونه خورده سر خاک حرام است خوردن از او چون پیغمبر است او موجود عادی نیست او سرصفای خلقت است خیر و خلایق الله هستن اونا دیگه اونا کارشان بیخی علیحده است به مو خاطر درود ما برشان میرسه دعای ما برشان میرسه و هر چیزی الله رب العزت برشان میرسانه چه قسمی که الله بخواه هم قسم برسانه میرسه و لحاظا در دعا همیشه درود بر پیغمبر علیه السلام به سایر پیغمبرها به اصحاب پیغمبر به اهل بیت پیغمبر آل پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر اینا حق دارن سر ما نبی علیه السلام خود مبارک وقتی که درود میخواست اهل بیت خود شامل میساخت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حقوق دارن سر ما یعنی اهل بیت جزء از ایمان ما هستند الله رب العزت در قرآن عظیم شان برای اهل بیت ابراهیم علیه السلام میگه رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید اهل بیت انبیا اهل بیت عادی نیستن مردمای استثنایی از همون خاطر ما اهل بیت رسول الله را دوست داریم ما خانواده رسول الله را دوست داریم زنهای نبی علیه السلام اهل بیتش است دخترای نبی علیه السلام اهل بیتش است نواسای نبی علیه السلام اهل بیتش است علی رضی الله تعالی عنه دامادش خانوادهش بچه کاکاش اهل بیتش است آل عبا که میگفتن که نبی علیه السلام عبایای خود انداخت بالایشان آل عبایا اینا اهل بیتش است عایشه اهل بیتش است حفصه اهل بیتش است و علی اهل بیتش است حسن و حسین اهل بیتش است نواساهای ازوا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه و رحمه الله رحمتا واسعه امام زین العابدین امام زید ابن زین العابدین یحیی ابن ابی اهل بیت نبی علیه السلام که نامایش از پیشم قدوت شد تا به آخرین کسی که به خانواده نبی علیه السلام منسوب میشه و مؤمن است و صالح از کلش اهل بیت است